د ژغ قدرمنې دا سوړه وروغه دی یعنی سره روغه ورته یی په سوړه وروغه هم مشهور دی دا د سوړه وروغه یا د سره روغه کمیونټي هال دی نن دلته وزیرستان یوت فورم یو پرایډ اف وزیرستان یا د وزیرستان ویاړ په نوم باندې دلته یو پروګرام کړی و په دغه کې ډېر کسونو ته ایوارډونه دی ورکړل نو موږ د چچا دا پروګرام ارینج کړی و د هغه سره هم موږ جمع وکړله او چې چاته ایوارډونه میلاو شول د هغې سره هم جمع وکړله دی موږ ته وویل یمونم عارف مسعود دی د ساوت وزیرستان تحصیل سره روغه سره مې تعلق دی او د وزیرستان یوت فورم پریزیډنټ یا امیج دا نن چې کیما توسو پروګرام ولیدا دا د امیج فخر وزیرستان ایوارډ شو په نوم دا ایوارډ شو میج مسلسل دریام کول کاوی نو دا امیج دریام ایوارډ شو چې میج په تحصیل سره روغه کې وکړه او د دغه پروګرام باندې دی میج مقصد دا و چې د میج د ساوت وزیرستان تعلق لري کې د هر قوم د هر پارټي د هر تنظیم هغه خلک چې د وطن د پورې علاقې پر څخه خدمات وي هغه میجا فرنٹ تاروالی نو په دغه میج طریقې کار داوي چې میجا آنلاین اپلای وشوه چونکه کدای شي نور هم ملګری دغه باره معلومات غوړي نو یغه پورا دی چې آنلاین اپلای چې میج سره 111 کسون وشول په 111 کسون چې میجا د اچیومنټس وکاتل ادای میج هر شا چیکل پغنه بعد میجا د 12 کسون سلیکشن وکړه د فخر وزیرستان ایوارډ د پورا په داکش وزیر هوی په داکش ماسید هوی په داکش د هر اقوام الخلق نو چې کله میجا دا ترتیب وکړه په غنا بعد یې میج سره زنه مینا داس رول چې میج بالکل نشور پر شولای به ایوارډ نه نو یغه پورا می شاینینګ سٹارز ایوارډ شیشول چې دای نیکسٹ ټایم دره مهنت وکړو چې دای په فخر وزیرستان ایوارډ وصول کو کیونکه غونډ د میجر معزز کا سنوي فخر وزیرستان ایوارډ تم ورکړه مختلف تنظیمې سره وی زو کا ذکر وکړ د عمران مخلص صاحب چې دیوانه نه تعلق ته او د علاقې په امن شډر زیات کردار ادا کړی دی او دا کردار د چانه پټ نه دی نو دا سه خلک اپریشیټ کول زموږ مقصد دا و چې عمران مخلص په سټیج خلک ویني ثابت دغه نور خلک مخ شي نو دغه سه نور هم د میجر عبدالقادر خان سټوری څخه ډیره انسپایریشنل او غریب یتیم او په یتیمی کې د دره مهنت وکړه چې داینن مدرسه ورته سبا کې آی میجر پروګرام باندې دی مقصد دا ان شاء الله د وزیرستان په هر علاقہ کې او ان شاء الله میجر کوشش وي چې بل داسې پروګرام میش په وانا کې وکي بل داس پروګرام میش په ماکین کې وکي او کوشش هم دا وي چې د وزیرستان پروګرام میش په وزیرستان کې وکي حالانکه مسائل ډیر زیات وي د پروګرام ارینج کول شي ډیر زیات مسلې مسائل وي او بیا ها ان شاء الله د وطن او د علاقې د خاطر میش د هر مشکلات برداشت کوي او په اخر کې دا پیغام چې وزیرستان یوت فورم یو غیر سیاسي پلیټ فارم دی د ټول اقوام مشروع ته سیاسي سماجی خاطر چې ورڅي دا پلیټ فارم سپورټ کوي ان شاء الله دا پلیټ فارم د وزیرستان د امن د وزیرستان په ترقی کې خپل کردار ادا کوي اول کو ډیره شکریا چې تاسو دره لره وطن روغلی یې دوامه خبره پروګرام په ولا سره تو خبره وکړه لکه څرنګه خبره تو وکړه چې دا اول وردای چې په وزیرستان شو دا ډیر شو ګوندای او ان شاء الله امودا امیدای چې کیم دا یوتای او د میجا ایوریج اتن چې وکسه دا 70-80% په وزیرستان کې یوتای انکریج چې کی میجا فیسیلیټی ورکی مو چې کیم دا ویس بلدیاتي انتخابات وشول دا اول ورو په وزیرستان کې میجا ډیر ورته پریشان وي خو چونکه ډیر پر امن وشول په د علاقه کې په بلا علاقه نه بنسبت په ټول وزیرستان کې اکا وزیر ایریا واکا مسجد ایریا ډیر شو انتخابات وشول نور دغه سه امید دادای چې دا پروګرامینا انډیا سه وخت پورا دیو ته پورا یو سمپل وي ایوارډ ملاو شو فخر وزیرستان ایوارډ نو بالکل چې موته اوسلا راس کړه د میز د علاقې سیاست او د میز د علاقې خدمات دغه هته رسیدلی دی چې تو سره ویګو نه وي د تو سره ښه دولت نه وي د تو سره ښه قوم نه وي نو ته په د علاقه کې بنیادي سیاست نشی کړی نو نن ویلې چې میش خو 70 سال په اف سی آر کې پوتې شوي خننظم رغلی دی دغه د پوره نو نن چې زه دی سلیکټ کړل زه دی چې زه یو غریب ورکر یم نه مې داس خاندان شته او نه داره پراپرټي شته سره نه داره دولت شته نو زه دا چې د امن په متعلق په وزیرستان کې زر وتلی و مختلفې څو قومي ایشو وې او په هره ایشو کې زه منډه وایو نو زه دا چې زه نن په سیاسي عمل کې یغ ته ورسېدل چې هغه خلته نن شکست دی چې په دولتي نه په ریپای باندې او ورسره په قومیت باندې سیاست کو چې یوه غریب مو ته دلته یو ایوارډ میلاو شو نو زه دا چې دلته د میژو سردار نجیب و
چې هغه دلته په دغه علاقه کې د دغه خورې یو تکړه بچای و په هر ځای کې د ډېر زیات محنت کو په هر درنه په هر احتجاج کې نو مو خپل اچکیم ایوارډ دی آمد سردار نجیب په نومه باندې کو په شهید باندې په دغه ایوارډ شه او په دانور ایوارډینا شه ډېر زیات چینج دی ویلې چې تا په د خپل خلک شه چې کیم پوزیشن تو تا کیم عزت ملاویږي دا سړی په دا باندې ډېر فخر محسوس کوي او انسان ته ډېره حوصله افزایي ملاویږي او په دغه رنګ د تونه نور خلک هغه دا سبق ملاو شي چې آخر دا په دا پوزیشن شدای آغا پوزیشن د دای د کاپی کاوی دا د علاقې د بهتري د پورا ډېر ښه ریزلټ روالي نرمیجا ماشاءالله مخبل پرایډ اف وزیرستان ایوارډ ملاو شوی دی زه ډېر فخر محسوس کوم ډېره خوشحالي محسوس کوم په دغه رنګ په خپل علاقه شو په خپل خلک چې داسې ایوارډونه میشته ملاویږي ان شاء الله د میجا علاقه د میجا ځوانونو د بهتري طرف ته روځي د کیمرامین قسمت الله سره AK وزیر ژغ نیوز سره روغه